بشرى هذا غلام. له دیني مدرسو څخه د حافظانو د فراغت په دوام دا ځل د کندوز ولایت چهاردری ولسوالۍ له بحرالعلوم دیني مدرسې څخه 25 تنه طالب العلمان فارغ او د فضیلت پګړۍ ورپر سر شوې. په ورته مهال دیني عالمان د ټولنې پرمختګ په دیني او عصري زده کړو پورې تړلې بولي او له ځوانانو غواړي چې ځانونه په دیني او عصري زده کړو سمبال کړي. او په عین حال کې ټولو مسلمانانو ورونو ته مو خبره دا ده چې هر یو دی 2 زمن لري 3 4 زمن لري یو دی انتخاب کې دی الله تبارک وتعالى د دین لپاره یو دی وقف کې دی مدارس لپاره. موږ په ټولنه کې انجینر ته ضرورت لرو، ډاکټر ته ضرورت لرو، غواړو چې د علم ته ترجیح ورکړو ځکه چې موږ زنانه او ډاکټرانو ته ضرورت لرو او دغسې هغه ډاکټرانو ته ضرورت لرو چې د موږ د وطنوالو مشکل په حل سي. بل لور ته له یادې دیني مدرسې تازه فارغ شوي حافظان د قرآن کریم په حفظ کولو خوښي څرګندوي او له اسلامي امارت څخه غواړي چې دوی ته د زده کړو په برخه کې نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. مشارب یو نیم کال خلاص کړی دی. زه غواړم چې زه قاري شم، مولوي صاحب شم، مفتي صاحب شم. ما په یو نیم کال کې خلاص کړو. موږ 15 کسان یو، 2 جینکۍ دي، موږ 2 هلکان دي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تل په هیواد کې د دیني او عصري زده کړو د مرکزونو پر پیاوړتیا ټینګار کړی.